سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به یې. یارانو ډېر خفګان والا خبرونه را روان دي. خفګان والا خبرونه دا دي وروره چې وشیری درې ته یو بله امریکن جنۍ راغلې ده او باقاعده طور باندې انتهایي په ایرپورټ باندې تاسو د هغې ویډیو وګورئ، کومه سیلیبریشن کوي، څومره خوشحاله ده. په دې بره دیر باندې هسې د الله تعالی سره رحمتونه راورېږي. خو د دې په شا باندې یو غټ لاجک دی. هغه لاجک دا دی چې کله یو جنۍ راشي امریکن یا چې کومه چېرته یو کې نه د داسې یو ډیولپ کنټري نه راشي چې هغه ښه کرنسي لږه پاورفل دي، زمونږ خلک چې کومه دی باقاعده طور باندې بیا په دغه ځای کې سټراګل شروع کړي. یارانو دا فیک ریکویسټ چې کومه دي خامخا بعضې نیم داسې ریکویسټ تاسو داسې چاته سینډ کړئ چې هغه فیک وي، نو خامخا بیا هغه ستاسو مورال د هغې سره ډاون کېږي. او ډېر لونډان چې کومه په دې ټایم کې بنښتي خامخا ریکویسټ به سینډ کوي، په دې کې څه شک نشته. خو دغه هلک ته زه مبارکي وایم، د خاندان ته مبارکي وایم او د دې مبارکي ورته ووایم چې ډېره زر ده. که چېرته سره پیسې میسې والی نو ګرین کارډ چې کومه هم تا ته به حاضر شي او د امریکا چکر به هم ستا په نصیب کې شي. نو داسې ده چې خامخا کومه داسې هلکان چې هغه ودونه نه دي کړي نو یارانو سوشل میډیا ښه استعمال کوي، په ځای د دې چې چا پسې غلط پوسټونه وکړي، په ځای د دې چې چېرته غلط کمنټس په چا باندې وکړي، نو یارانو چېرته ځان له ښه ښځې چې څه ته وایي هغه راولئ او نکاح ورسره وکړئ او خپل ژوند چې کومه دی په دې باندې ښه کوي. نو د روجو چې کومه دی په دې ټایم کې باقاعده طور باندې بھرپور سټرګل شروع کړی دی. تقریبا دا دویم هفته ده چې مسلسل د بهر ملک نه جنکۍ را روانې دي او د دې ځوانانو سره رحمتونه دي، برکتونه دي چې زمونږ په دې رافر باندې را روان دي. نو زما دوام د هغه خلکو دپاره دی چې کوم په دې سټرګل کې دي چې یاره کاش که چېرته زمونږ دپاره هم راشي. خو ګورئ واده کړي خلک یې ځان لرې لرې ساتئ. خامخا په هغې کې چې کومه د یو زم یم زه هم ترې ځان لرې لرې ساتم، په دې کې څه شک نشته، ځکه چې ایکسټرا کارونه ځان له نه شو کتی که نه بیا خامخا مسلې راته ډېرېږي. خو دا کومه چې لونډان دي دوی ته هم چې لکه ونښلئ ځان له چانسونه ووهئ او ګوره وشرمېږئ چې څومره سیلیبریشن هغې کړی دی. قسم په خدای د هغه چا چې ودونه نه دي کړي هغې ورته زړه وشي که نه، زه یې داسې خو ویلی نه شم چې د چا ودونه دي د هغې ورته زړه وشي. نو دا رحمتونه دي او دا برکتونه دي چې په دې روجو باندې را روان دي. او لور دیر والا ګوره جلس کېږئ مه، خامخا د اپر دیر والا نه څه چل مر زده کوئ. خیر دی نوابي حکومت په دې ځای تېر شوی دی، ډېرې سختې سوختې خلکو تېرې کړي دي، بېګارونه یې کړي دي. اوس هم چې کومه د وروره ډېر خلک ترقي نه غواړي، ترقي چې کومه د بې حیایي ګڼي. نو چې دا خلک راشي که نه لږ به ورسره موږ هم ډیولپ شو، لږ چې کومه زموږ علاقه به لږ ایکسپلور شي. نو دا زمونږ د کلچر د پروموشن دپاره باقاعده طور باندې زه داسې تصور کوم چې کوم مایند سیټ د هغې د بدلون دپاره چې کومه دا ښه دي. نو اپریشیټډ هلک ته هم چې هلکه کومه ایپ استعمال کړی دی زموږ د کسانو د دغه ایپ هم وښایه چې باقاعده طور باندې د خلکو سره میلاویږي او دا کومه چې لږ ډېر پاتې دي بس دا هم چې کومه د وروره ځان سره شامل کړه. مهرباني، شکریه.